خزم بکواس ته تاسو وای تاسو د خدای او دیر سپاره قران وای چې ټول خزو نه تنگ یې کنه یې تنگ آیا بوډا را تا غوړز وای چې اپریدیو ما ته وای چې خدای دې تاسو ملونو به خبرس مال ولی ومو دې ازاړې نه تنگ یو تاسو راته د ملک بادشاہ خزا جوړا کړه پاپریدای جبک زړې نه تنگ زړې پتانا کو سټکورې شچ د زوی وادي وي د نکریزو کې ټولو خزو نمخ کې غړي ان نکریزي چې ناوي توړي زړه ته ټولو نمخ کې غړي خزه داسيال دي لونه چې وګوره د خدای قهر دي زامن چې وګوره کمپلیټ دمان دي کمپلیټ اوس بنور دمان کیږي ستا په پاکستان کې لویه ترقی دوه سيزونو کړې ده کنجرتوب او دمتوب او خزو نور ترقی کا تاسو ولیدا او مړم نه په قبر میراشي متیازه وکي نور ترقی بنه ګوري لس کاله پس به خزه ډلی وی جنکای به ډلی وی الکان به دمانی تاسو بوډاګان به دوپړای ماری کونه شو په قبر می متیازه وکي د ملک تربیت لګیا ده داسي کی اوس ټي وی کې کمیو وی سی آر کې کمیو اوس ډیشن ټینا رااله تا دلته ډیری وای نه نه دا عجیبات د خدای ته وساتي عمرزي خو غوړ زهده الته بسنګ نه ډیشن ټینا پويږي د انګريزانو چې څومره آرام توبونه دی هغه ټول په ډیشن ټینا باندې خي او زمون خزه ولونه به ګوري داغه علاقه ده چې د پښتو لفظ آغاز د دې ملک نشوي آغاز مون خروره پښتانه مختانه نه یو زه خو د بړو په ټولو کې لوی ارامي چې د غریب دی دا منئ وسی نشته د دې ارامیانو چې وسورسي دا به د سرمایدارو چې تشي متیازه په سرت کوي دی به سر غلم په سرور سره تپل شروع دا غریبانو ګوري چې لک په خېټه ماړه شوی دی اندازه یو کوي چې د غریبو سال جوړ کړي دي زما د سترګو د وړاندې دی بالا مانای کې دا زه چې پکې اوسېګم 50 کاله مې پکې تیر چې وګورم امه کتلیو چې اندوانو سره بورای چتولې امه کتلیو چې د اندوانو لوخي وینځل امه کتلیو او چې اوس په خېټه ماړه شو زم ز ګورم خزم ګورم زامنم ګورم لونم ګورم دا خپل کله درته یادم کوي یو درته اوس په ګوتو نو دی وجنه عزیزانو څومره ګن چې دی هغه په دې قوم کې دی خدای چې ور سره څکي ټیک اوس ته د دې قوم بچي وګوره سره کو تراوتی دي دوبو بالټي ور سره دي په خلکو باچي الکه څه کوي وای چمچه چمچمیر بانګړې باران د پاره وای چنده ټولو چې باران وشي اوس پیغمبر کوم علاج د باران خودلې دی او قوم بچی څه کوي لګیا دي لکه یو سړی او خړا نامه یو خړا څه نامه و خړا او یو د کلی ملکو داغه کریم نامه و نو قران کې دا کریم ټکه هډیر راځي نو دا خړا راغی او امام ته وای چې چاړې ورپسې راوېسته چې والله کده به مرګ پرېد وای چې ولې ظالما ول کریم چې ملک دی نو داغه نامه خو په مانزه کې علي او زه چې غریب هم نو زمان نامه په مانزه کې نه علي حلالوم دې په دې مصلی د پاس مولام ډیرو خيارو هغه ورته خدای دې به خو باسه کریم خو مالا 70 روپۍ راکړي نو زه زکه په مانزه کې نامه اخلم تم 70 روپۍ راکړه چې ستانه مالم ویل والا دا 70 روپۍ اوس می جواری ګټلې ده او دا 70 روپۍ والا خو کنن ما خام دی زمانم په قران کې وانه غستو الله کړي به مرګ پرې ویل ښا ما خام شوه دی اوس امام بیا په منځو درې دو سلور کا سيزان پسې ودرول چې ودرول الحمدلله رب العالمین چې ولدوالین ترسي بار چا आवाज کو چاله دا جمع خو شوی وا دا بیا څنګه جمع ودرې د ما خام نو د امام په منځ کې په زور او چې 60 درهمن نصف لي ونصف لك اخذت من هذا خرا لعين الله اکبر عربی کې هغه سړی ته وایي چې شور مکوا 70 روپۍ دي نیمه ستانی می زماو اخذت من هذا خرا لعين دغه خرا لعين نه می اغستی خرا خوشحال شو چې زمانہ مې په قران کې واغ حالانکه مولا ورته لعين تاسو خیال
تاسو د الکانو ته خیال نه چې په لار رواني یو به یو ته وګوي خلې به چینګي نیولي د ګنډېرو دغه به لاس کې نیولې ګنډېرې ومجي آقا او پلانیا استغفر الله استمر هلکه دا څوک دی دا مې ډېر جانی دوست دی ها د چاخور او مور چې خراک یا خود دلای نو د دله دوستم دلای بے غیرته ته چې د دله دوست خو تم دلای کنه دا زمون قوم دی او دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جس نے دین کے اوپر عمل کیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے دین کے اوپر عمل نہیں کیا وہ ناکام ہے۔ جس نے دین کے اوپر عمل کیا، چاہے وہ پیسے والا ہو وہ پیسے میں کامیاب، چاہے وہ حکومت والا ہو وہ حکومت میں کامیاب، اور جس نے اس دین پہ عمل نہیں کیا، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہے، وہ اس میں ناکام ہے۔ امیر نے عمل نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ ناکام ہے۔ تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، کلمے کے نیچے زندگی گزارنا، یہ ہم اور آپ پر فرض ہے۔ ہم اور آپ کلمے کی اوپر عمل کریں گے، کلمے کے نیچے زندگی گزاریں گے، تو اس میں جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے نا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور جتنے انبیاء آئے ہیں اور امتیں آئی ہیں ان سارے کے اوپر زکوٰۃ فرض تھا۔ تو جس نے زکوٰۃ سے انکار کیا وہ خسارے میں اور ناکامی کی طرف گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اور اس نے اس سے انکار کیا کہ میں تو جناب اتنا یہ نہیں دے سکتا، یہ تو کافی مال مجھ سے چلا جائے گا اس کے پاس، اور میں نہیں دے سکتا۔ تو اللہ پاک نے پھر زمین موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دی، اور وہ زمین کو حکم دیا کہ تو اس کو پکڑ لے۔ تو زمین نے اس کو جب پکڑا اور کھینچا تو یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ آپ مجھے اس لیے پھنسا رہے ہو، زمین کے اندر دھسا رہے ہو تاکہ یہ مال اور دولت آپ کے پاس رہ جائے اور آپ اس کے اوپر عمل کریں، آپ اس کے اوپر عیش اور آرام کی زندگی گزاریں۔ آپ کا تو یہ مقصد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لیاؤ اس کے وہ خزانے، فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو تھی نا، کنجیاں،
وہ خچروں کے اوپر لاد کر لے جائی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی چابیاں اتنی تھی کہ خچروں کے اوپر لاد کے لائی جاتی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ اس کے سارے خزانے جو تھے فرعون قارون کے، وہ اس کو سارے سامنے لے آئے اور اس کے اوپر لاد دیے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین کو کہ اس کو نگل لے، تو فرماتے ہیں کہ فرعون